دا دور برازي زما بس سترګې نه غړېږي دولت به رادوړېږي دا دور را روان د نوم به ختم د نیستی شي هر څوک په مستی شي غلام به پاتې نه شي بلکې وینځې به لختی شي هستی به رالتی شي اوښان به په ځنګل کې شرمخانو ته برړېږي دولت به راجوړېږي نن به خوشي ډاګه وي سبا به شیش محل وي ښه جوړ به مکمل وي مالک به پې خفه شي د نقشې نه چې بدل وي کروړونه به پې دل وي نو لګیا به پې مزدور کې سبا بیا به رانوړېږي دولت به راجوړېږي مالک به پې خفه شي مزدوران به پې لګیا کي مکان به راخطا کي خښت او سیمټ سیخ به تې بیا جدا جدا کي میدان به تې صفا کي هر کار به په مشین شي څوک به دومره نه کړېږي دولت به راجوړېږي هر کار به په مشین شي که د حد هغه ګراني مشین ته به اساني چې چا سره هنر یې بس هغه سړی به خاني په موج کې به رواني خو یو من غنم به جرنده کې په 100 روپۍ وړېږي دولت به راجوړېږي 2,500 روپۍ د یو مزدور به دیاړي شي چې نوم پې د سړي شي 800 روپۍ باندې به سیر اصلي غوړي شي سړکونه به ربړي شي خو څومره چې ظالم وي د قوم مشر به جوړېږي دولت به راجوړېږي څومره دوکه چې زده وي څومره چې چالاک وي هغه سره به واک وي جرګو کې به بللی شي چې خدایا پاک وي مظلوم له چې مټاک وي هغه ته به نن وایي چې کمزورې تې کړېږي دولت به راجوړېږي 8,000 روپۍ باندې یو من اوړه به ورکي په نرخ به خبر کی کمزوري به شي تنګ ځان په وسله به برابر کی راګیر به معتبر کی لاشونه به پراته وي شنه مچان به پې بڼېږي دولت به راجوړېږي داسې وخت به راشي چې غټان د سیل لپاره سپومۍ ته به ځي یاره چاړه به د شاخیل وي هړ به نه وي په مرداره هر څوک به کوي ماره هر څه به وي بېسیاره مګر څوک به نه مړېږي دولت به راجوړېږي دنیا به ټمي شي په ملکونو به شاهانه جنګونه کړي روانه چاپېره باړم وي خوراک به وي میدانه صحیح کوم بیانه ګزار به کېږي دلته جرمني کې به پرړېږي دولت به راجوړېږي سمیلا کې قریشي وایي دا وخت به داسې راشي وینا به مې رښتیا شي د خرو اسپو په شانې به نر ښځې بې حیا شي ناڅاپه به تباه شي دا جنگ به آخري وي بس ګولۍ به پې سړېږي دولت به راجوړېږي